بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ تاسو د دې اوونۍ درس مدیریتي نقش. د مدیریت علم پیاوړی او نامتو څېړونکی هنري منسزبرګ لخوا د مدیریتي نقش موضوع رامنځته شوې ده. دغه نقش د مدیریتي دندو سره توپیر لري او سره ورته نه دي. مدیریتي دندې چې وروسته فصلونو کې پرې مفصله بحث شوی ده د مدیر اصلي مسؤلیت دی، لکه پلان جوړونه یا رهبري کول. او مدیریتي نقش هغه کړنې دي چې د مختلفو وظایفو ترسره کولو لپاره پوره اچول کیږي چې پرې بحث شوی ده. د مدیریتي دندو او مدیریتي نقش ترمنځ فرق کول په لویو کمپنیو کې اسانه ده، خو په کوچنیو کمپنیو او شرکتونو کې چې مدیر د سکاتر کارونه هم خپله کوي سخت ده. د متزبرګ نظر هر مدیر په سازمان کې 10 ځانګړي نقشونه لري چې دغه نقشونه په ټولي ډول په 3 ګروپونو باندې تقسیم شوی ده او ویشل شوی ده چې عبارت دی له ارتباطي نقش، معلوماتي نقش او د تصمیم نیونې نقش څخه، چې به د هر نقش باندې جدا جدا بحث کوو. لومړی راځو پر ارتباطي نقش باندې بحث کوو چې انټرپرسنل رول ورته ویل کیږي. له ارتباطي نقش څخه مطلب هغه مدیریتي دندې دي چې یو مدیر یې په سازمان کې د همغږۍ رامنځته کولو، کارکوونکي سره د متقابل عمل کولو او سازمان د کاري جهت ټاکلو او ورکړو په موخه ترسره کوي. یو مدیر په سازمان کې لاندې 3 ډوله ارتباطي نقشونه لوبوي. اول د تشریفاتي څیرې نقش یا فیګر هیډ رول. د تشریفاتي څیرې څخه مطلب دا ده چې یو مدیر د یو تشریفاتي شخص په توګه د سازمان او د هغه د اهدافو د معرفت په منظور په تشریفاتي مراسمو کې د سازمان نمایندګي کوي او د سازمان په نمایندګۍ هلته شرکت کوي. باندینی او داخلي ملاقاتونه مني او د سازمان نه د باندې د سازمان څخه نمایندګي کوي یا ملاقاتونه او اداري اسناد لاسلیک کوي. دا د مدیر تشریفاتي څیرې نقش دی. بل د رهبر نقش یا لیډر رول. د رهبر نقش څخه موخه هغه اختصاصي مدیریتي دندې دي چې یو مدیر د سازمان په داخل کې د پرسونل د استخدام، روزنې، مشورې، لارښوونې او تشویق په برخه کې ترسره کوي او د دې کارونو مسؤلیت پر غاړه لري. همدارنګه بل د اړیکې نیونکي نقش ډیزاین رول. د اړیکو نیولو نقش په دې معنی چې یو مدیر د سازمان په داخل کې په افقي او عمودي کړۍ او د سازمان نه د باندې د افرادو، ګروپونو او سازمانونو سره په شکل د اشکالو اړیکې ټینګوي. د هغوی سره په همغږي د سازمان اهداف ته د رسیدو په لار کې ګامونه پورته کوي، لکه ټولو اړونده بریښنا لیکونو ته ځواب ورکول. همدارنګه بل نقش دی هغه معلوماتي نقش ده یا انفارمیشنل رول. په دغه ویشنه کې هغه مدیریتي دندې شاملې دي چې د یو مدیر لخوا د معلوماتو د لاسته راوړلو او د سازمان اړوندو څانګو ته د هغوی د لیږد په اړوند ترسره کیږي. د معلوماتو اړوند یو مدیر 3 نقشونه لري. اول د څارونکي نقش ده یا مانیټر رول. د څارونکي په توګه مدیر دنده لري چې د سازمان داخلي او باندني چاپیریال څخه باارزښته معلومات راټول، تحلیل او د استفادې لپاره چمتو کړي، لکه وخت په وخت راپورونه کتل او داسې نور. همدارنګه بل د خپرونکي نقش ده. د خپرونکي په توګه د مدیر دنده چې د سازمان اړوندو څانګو او کارکوونکو ته د سازمان نوي نوښتونو، عمومي اطلاعات او نور اړونده معلومات ورسوي، لکه جلسو ترتیبول او هغو کې ورته د معلومات وړاندې کول. همدارنګه بل د ویان نقش یا سپوکس پرسن رول. د ویان په توګه مدیر دنده لري چې د سازمان څخه د باندې د سازمان په اړه معلومات نورو خلکو یا سازمانونو ته ولېږدوي او د سازمان د دوی د پلان او پالیسۍ په اړه معلومات خلکو ته ورکړي. د مدیر بل نقش د تصمیم نیونکي نقش یا ډیسیژن رول ده. د هنري منسزبرګ له نظر یو مدیر د تصمیمونو په برخه کې لاندې څلور دندې لري. اول د متشبث نقش. مدیر د تشبث کوونکي نقش څخه مطلب د سازمان په اړوند پلټنه کول دي چې کوم ځای کې ځانګړي فرصتونه په لاس کې لري یا په کومو برخو کې نوي پروګرامونو ته اړتیا ده او د عمومي ستراتیژۍ په کومه برخه کې تغییر راولي او په دغه برخو کې باید پرېکړې وکړي.
بل بیا د مشکلاتو حلونکي نقش ده. د مشکلاتو حلونکي نقش نه مطلب د سازمان په داخل کې د افرادو ترمنځ د رامنځته شویو شخړو دپاره یو مناسبه حل لاره پیدا کول دي. یا کله چې سازمان د کوم ستونزمن حالت یا ستونزې سره مخامخ شي، نو په داسې حالاتو کې دا مدیر مسؤلیت دی چې سازمان د دغسې حالاتو څخه وباسي، لکه په عمومي پلان کې د ستونزې را پیدا کېدل او د مدیر په واسطه د هغه حل کول. بل بیا د سرچینو اختصاصي کوونکي نقش ده. د سرچینو د اختصاصي کولو نقش هغه تصمیمونه دي چې د سازمان سرچینې څرنګه وویشي، څوک د چا سره کاري اړیکې ولري او د کومو څانګو لپاره څومره بودیجه وټاکل شي، کوم مواد چیرته په څه ډول ولېږدول شي. دارنګه د مدیر اخرنی نقش په یو سازمان کې د مذاکره کوونکي نقش ده. د مذاکره کوونکي نقش نه مطلب دا ده چې یو مدیر دنده لري تر څو د سازمان څخه د باندې له وګړو، ګروپونو او یا نورو مدیرانو سره د خپل سازمان په نمایندګۍ د یو تړون یا حقوقلیک په هکله او کله ناکله هم د سازمان په داخل کې د ځینو څانګو سره د متقابله همکاریو په اړه مذاکره ترسره کړي. دا زموږ تاسو د دې اونۍ درس د مدیریت نقشونه.